الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له لا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم چاہتا گل یم او چادر آزغیم دو وقت داسی مجاہد غازی ظلم یم چاہتا گل یم او چادر آزغیم دو وقت سے مجاہد غازی ظلم یم احساسات میں پجذب و خمار خمار دی لیونی پدار کومل ونیما د مظلوم دہیلو باب سمسور وما او د مظلوم دہیلو باب سمسور وما د شہید د پاک وینو پسر لیما درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم عزیزانو د مردان غیورو علماء کرامو او تمام ملک سٹیپ بائی سٹیپ دلو والا د جماعت ارشاد توحید و سنہ غیورو علماء کرامو کارکنانو بلکہ پا قرآن او پا سنت وینو مسلمانانو قرآن کریم د مسلمانانو د پارا یوا مکملا ثابتہ د حیات دا قرآن او سنت لازم او ملزوم دی د دې وجنا زمان د جماعت نون کے ہو ارشاد توحید و سنہ نمایاں او جڑوا ٹکی راگلی دی جماعت سرا اکثریت آغا خلق وابستدی زمان نیک گمان دے چکم خلقو ڈائریکٹ اللہ اور رسول سر ملنا او دا اللہ او دا رسول پا مقابلہ کے
نه اقربا اخلي د الله او د رسول په مقابله کې نه څوک مور او پلار اخلي د الله او د رسول په مقابله کې نه څوک رشتہ داری پالي او نه څوک کلیوالي پالي او نه پکې مشرانه پالي او نه پکې کشرانه پالي د قرآن او د سنت په مقابله کې نه څوک یارانه پالي او نه څوک معشوقه پالي کم خلق چې پکې دا پالي نو هغه بیا د الله او د رسول مینه نشي پالي په یوه خوله کې شپیلي او ستوان دواړه نه راځي شاعر وی یا شاه مسلم یا شاه کافر دواړه کېدلی نشي یا شاه مسلم یا شاه کافر دواړه کېدلی نشي لوښی چې یو وي پاک پلید پکې ځایېدلی نشي د هر وخت او د هر معاملې او د هر مسلې د حل دپاره من تاسو ته رب کائنات قرآن او د هغې ښکلی تشریح حدیث مبارک راکړی دي او بیا یې په دې ملک کې داسې مسلمانان او غیور نوجوانان پیدا کړي دي او خصوصا یې زمونږ په جماعت اشاعت توحید و سنت کې هغه غیور نوجوانان او هغه نر علماء پیدا کړي دي چې د هغوی قرآن او سنت سره ډېره مینه ده او ډېره کلکه مشغله ده نو د تمامو حالاتو او د هر قسمه زمانې د تللو دپاره رب قرآن او سنت یو میزان رالیږلی پروردگار عالم انسانیت لا تنبیہ ورکئی اللہ جل جلالہ د شعور والا و د ایمان والا خلق لا تنبیہ ورکئی منکرین و د قرآن کریم د پارا زجر دے مگر زمن د پارا تنبیہ اللہ جل جلالہ فرمائی چکی دیشی د مادیات پا دور کے د فتنو د کسرت پا زمان کے د بیدن د فردلو پا وقت کے کلاچ بدعات عام شی شرکیات عام شی شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ اخبلو تصریفات کی داتن بیہات ذکر کری چکل اللہ سے وقت راشی چد مسجد منبر و محرابنا د باطلو خبرو او د ناروا خبرو آوازونه پورته شي او د شرکیاتو او د بدعاتو سرپرستی نام نهاد بیان شروع کی نو د تمام امت حق پرست علماء کرام تا خواہ حق پرست ہر جماعت سر تعلق لری
زمانگا دا نظر دے چھے حق پرست یوازی پا یو جماعت کی منحصر ندی دیر حق پرست دی الحمدللہ لاد قرآن و سنت منون کی اوشتا او پا قرآن و سنت باندی سرور قولو والا ہم دیر نو دا اللہ پا کتاب کی داسی قوانین او داسی جملے موجودی دی چھ بیا پرست علماء کرام تا دا امر دے چھے خلق لسناو کا چھے خلقو خبردار آہاری سپینے جامعے والا مولانوی آہر سرے گیری والا شاگل نوی لگ بزور ہوئے آہری سرے گیری والا شاگل نوی یو شاعر وی دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا اے خلقہ ہر ممبر و محراب نا آواز قولو والا ہر پٹکی تاولو والا ہر بیان قولو والا ضروری ندا چھے حق پرستوی اللہ فرمائی چھے اے خلقہ حق خلق نظان و ساتے چھے رب والا کتاب ورکڑے دے اگرچہ آیت کریمات اہل کتاب مبارک دے شان نزول کے علماء کرام لکھی زمانگا حق پرست علماء کرام دا تفسیر والا دا اصول تفسیر علماء کرام ہاغاوی جدد الفاظ و عموم لرا اعتبار دے خصوص مورد لرا اعتبار نشتا العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب شان نزول لرا اعتبار نشتا رب کریم چکم الفاظ را لگلی دی داغی دو عموم لرا اعتبار دے خلقنا حسی بصیرت دپارا در دوائے مام اللہ فرمائی چھے خبردار اہل علم باندی ہر ملا باندی ہر یو کتاب کوئی دلو باندی وہ نہ بھولے گی واقعیت اللہ اشارہ کرے کلا چھے اسلام پس مکہ باندے راگے او دا اسلام او دا کفر کشمکش شروش او دا احد جگڑا وشوا مارکت الاراجن وشوال دا مردان والا نکاب ابن اشرف دا یہود و مشر یو ورسرح ابن احطب آغا دوارا رات للمکی مشرکانتا ورطویوی چدا محمد العیاض باللہ نقل کفر کفر نباشت شرارت ولا پیدا شوے اے مسلمانانو دا قانون دے چھے کلا لچا مفاد پا خطر کی راشی کلا چد چا اناتا نقصان رسی کلا چد چا مال و دولت نقصان رسی کلا چد چا خود ساختا قدی و نظری و قوانین تا نقصان رسی نو حقا ہمیشہ دا پارا چدی وئی شور جوڑ کی چھے خلقہ اسلام و دین کا خطر دا
حالانکہ اسلام تا خطر نہیں داد خیٹ تاؤ انانیت تاؤ اخبل اقتدار تا خطر ہے فرعون گورا چکلا موسیٰ علیہ السلام رب العالمین توحید بیان کو نو هغه چغې جوړې کې چې زه یریږم چې ستاسو دین تباه او برباد نشي اے خلقا فرعون دین ته کار ایثار نو هغه په دې باندې پوهېده چې زما اقتدار ته خطر ده او کله چې شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقده د خیبر پختونخوا په ځمکه باندې لا الہ الا اللہ چغو والے دا هغه وخت هغه ملیان چې د چا بادشاہي جوړې وي چا باندې د شکرانو بارانو او چا باندې چې د چندو بایا بارانو او څوک چې انټرنیشنل غداګرو او چا چې ټول ورجلې نیولې او د دین په نام باندې به غونډولې او ټولولې به هغه خلق شور و شار جوړ کو چغې والے چې علا اولیاء نمني علا خلق کرامات نمني علا خلق دعا نمني علا خلق فلانے شے نمني اے خلق زمنگا دا تجربہ دا چھ منگا کم زیگی چھ دا اللہ دیوانی آواز پر تکڑے دے قرم کے جلسے کے منگا دا رب العالمین دیوانی آواز پر تک آغا ظالم طبقہ چاہو شیخ القرآن مولانا خان بادشاہ دامت برکاتہم تا کورو رتب خانہ سیزس وزولیوا او هغه جیلا چولیو او بیا هغه د وطن جلا وطن کړو انا درې دیش کاله بعد کلا چې هغه مکه باندې د الله د توحید आवाज من پورته کړ نو هلته خلق چغې جوړې کې چې جی داسې مليان پیدا شوي دي چې جمعات کې قرآن کریم الیاذ بالله ورتا چولې حالا جی رات ته ورزولې نانا لیکن دا د باطل پرستو یوا سړا یوا ډیرا پخوانه ډیرا پخوانه او ډیرا سړا زور سازش ته چې دغسی کوي زما محمد مصطفی احمد مجتبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کلا چې د توحید आवाज پورته انټرنیشنل غداګر ہوتا او هغه خلق تا چې څوک د دین په نام باندې چندې کوي او د دین په نام باندې خیمه او مدرسې آباد وي او چې د چا کورونه په حرام باندې پالل کېدل هغه خلق د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چغې پورته کړې وې چې الیاذ بالله دا صحابي دې نو کعب ابن اشرف سارا د خپلو ملګرو معرکۃ الاراج جنگونو نبا مشرکین مکه او تراغل اے خلقا مسئلہ باندې ځان پوي کې د جماعت شاعت توحید او سنت کارکنانو هر څه سره چې تعلق لري هر چا سره چې تعلق لري هر رنگ سره چې تعلق لري هر نسل سره چې تعلق لري وقت د قرآن و سنت د ملګرتیا وقت د رب العالمین د خبرې د ملګرتیا اے خلقو یو طرف ته رڼا او بل طرف ته تیاره ده یو طرف ته دنیا ده او بل طرف ته دین ده یو طرف ته مادیات دي بل طرف ته روحانیات دي یو طرف ته فتنې دي بل طرف ته قرآن کریم ده یو طرف ته رښتیا دي بل طرف ته دروغ دي وخت سره غلې چې قرآن کریم باندې او سنت مبارک باندې او دین اسلام باندې هر زمانه کې انقلاب راځي
صرف دید پارا چه رب العالمین گندگیر خلق او پاک خلق جدا کی منلو والا او نمنلو والا جدا کی سجدو والا او انکار والا جدا کی تور او سپین اللہ جدا کی دادا اللہ سنت متوارث ہے کعب ابن اشرف مشرکین مکہ اترانے ورطوی چه حلا راجم شے یرجی اجلاس تے یرجی نن غنودا حالا جنن دیر خطر سچل شوے جی ابو سفیان ورطوی چه خبر دا ویدا محمد داستا سے دشمن دے داس منگا ہم دشمن دے داستا سے خبر ہم نمانی داس من خبر ہم نمانی یرجی لو یا خطرنا دا خدا لیاؤ نمن لوالا لے دا خود من چندو تا خطرناک لے دا خود جیبونو تا خطرناک لے یرجی دا خود حق بائی دا خدا سے وینا کئی چاوام باندے آثر کئی دا خود ساہر لے دا خود مجنون دے واللہ چی دا خلق زونو تا خبر گزئی چلو جی ابو سفیان ورطوی ہم کیا کریں گے کعب ابن اشرف ورطوی معاہدہ سر کے چمنگ بندر خلاف جنگو مارکت العرا جنگو سخت جگڑ بکو شدا فتنہ ختم شی مکے والا دینا یو چوکا لمخ کے زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حق وینا گانو پر وجہ مکی نشڑ اللہ واللہ مکہ ورکڑا اوس کعب ابن اشرف ورطوی چی مارکت العراق فیصلہ کن جنگ پکار دے دے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف نو ابو سفیان ورطوی چی تاسو یہودی اہل کتابی علماء کرامی چشے علماء کرامی خوی و خبر دا تاسو کی و بیماری دا چی تاسو دیر دکبازو دیر فراڈیانی یہود مبارک کی مشہور دا چی دا دکباز کون ورطوی چی منگا ترہا وقت پورستاسو پا خبرہ یقین شکولے چی ترسو پوری زمنگا دو بوتانو تا تاسو سجدنی لگولی دا جب او تاغوت چکل تاسو سجدو لگئے منگو آئیو چی تاسو صحیح آبدان و زاہدان پھر مخلص خلق رازے فوراً سجدہ فوراً دستخر اغوی ورکوی چھ دیر خدا ولی دنیاوی مفادات مخطر آغلل حالان کی دا یہود دا کی دوا چھ یہود رب منن یہود رب یہود سرار آسمانی کتابو او دویتا پتوا چھ دا جب تو دا تابو یاد بتانو سجدہ حرامالا لیکن کلا چھ دا مفادات خبر راغلا کلا چھ دا جیبو خبر راغلا کلا چھ مشترکہ مفاداتی اوزیشو ورطوی چھ تو کوئی مشکل کام نہیں راغلل شریک باندی بوتانو تا سجدو لگولا اخپلی عقیدین خلاف دخپلو مفاتاتو دپارینا رواکارو خود دینی شاپک دنیای ہر دور کی داسی کی اللہ جل جلالہ قرآن کریم کی دایاتنا دید پر رانے گلیوی
اے مسلمانانو اے د جماعت شاب توحید و سنت خبو کارکنانو ککلا داسې سچویشن را دے چی یو طرف تا دی دکان وی بل طرف تا دی ایمان وی یو طرف تا دی بابا وی او بل طرف تا دی اللہ وی یو طرف تا دی رشتہ دار وی بل طرف تا دی رب العالمین وی یو طرف تا دی پڑھے وی بل طرف تا دی دین قرآن و سنت وی نو اے مسلمانہ خبردار دا مفاد